انشاءالله خیر اوس دا دی دلته راورسېدلو د جعفر زوی دی دغه نور کاشنان وراچی او دلته جعفر خانه دلته د ششته خوشبو زی دا تا له چیز ده دا دغه تور د شسته خوشبويي زی لکه د بم ښه دا ډېره ښه خوشبويي ده دا بس وچه می داره کسم خوشبویه زی داغه دا ترخی دی و دا تور اوس دلې د دې زی څخه هم دغه د دې ورچی د کارټنان زبون وسه کومه ورسره وکړم ای زردالو درخت ګوره ماته څه زردالو دغه کې دغه تور وخځه موږ درکو واره موږ دا کار وکړو بیا به انشاءالله خیره ډاکسن خدا دی لوډ سلو دا ټوله میوه دا د کښېږدوله اوس هغه یو ټیبل دی ایله اوس کېږده اوس یې در سره دغه سعید تور وخځېش دا خوا یې در کژک کشه یې یا داسې دی دغه ستړی کوي دی دا رکسه و دا شیه دغه که داسې بس دی نیشي لسې اوس دا خیره زو هر فیصله نور پاته دی هغه لا وراچي بس بیا انشاءالله زه څو کاټنان لا وراچه بس اوس هلته یو 50 شپېته کاټنې د هغه ور واچو بس بیا نو که ژوند زه ډب خانزی ده خپل وطن و ډب خانزی منځکی لاله کاغذ ده څه وکړو دا خو دا پټاټې ګلې دي هغې به کار د محنت وکړو دلې پټاټې هم کرل کېږي پټاټې دي دا ګردې پټاټې دي دا خو ښایسته وطن دی ښایسته وطن دی ماجې اوبه یې دا چې دی دا د لیزو وطن دی هو دا د لیزو وطن دی دا ښه خوند کوي ماجې اوبه وال نسته کې اوبه نسته بس خدای دې پرده وکړي الله دې نه وچي امین خدای دې دا وطن آباد لري که دا وطن و موږ به آباد یو که دا وطن خوار و نو موږ ته یې به ګرده خوار و ځای اڅکزی زموږ ورور دی ما ته خپله دا وطن ښه خوند راکوي دا خلک ښه خوند راکوي بیا اوس دغه دا خلک ښه مېلمنوازه دي دا یو باغ مثال اڅکزي دی دا یو باغ یې دی څو قومونه ورسره آباد دي ته ترین یو دا روان ګوره دغه دی دغه علیزی دی هغه بیا دغه دی دلته علیزی هم پراته دي راموزی هم پراته دي هغه بیا خیرزی دی واخواته بیرته بادیزی دی دا ګرده یو قوم دی یو خلک دی هېڅ موج نه که تعصب و بدنیت دا ډېر بد کار دی دا چرڅو قوم خو یوازې د پېچان د پېچان دپاره دی زموږ خلکو د ګټو دپاره استعمال د ګټو دپاره کمپرستي کار ډېر بد کار بس الله دې پښتانه سره په اتفاق سره الله دې سره خوشحاله کړي کلي بیا هم زموږ وروڼه دي مسلمانان دي دغه ډبرې چې ولاړې دي دغه د عمان نیکه ده دغه د عمان نیکه د لکړو تاڼه ده دا په نو اوس ختم شوله دا 3-4 کال درته د مخکې کاله کې پر دا ځای پوخ چین دا اوس بیا چې استکار اوس نو که 20 ورځې بعد شو که میاشت اوس بیا برته اف سي دلې راځي بیرته اف سي بیرته بالا کوي اوس درته تاولې اف سي پټه وه دا خواست به خلک ګرته ورته معلومېدل چې څوک شور ورسره کوي دغه نو غلطه کیسه ده